او بیا د دې د ختمولو چې کوم دنو فائدې هغه څه دي دا بیانېږي ان شاء الله. نو فرمایي قال له موسی او الدتا موسی علیہ السلام هل اتبعک آیا روان شما زستا سره حالا ان په شرط باندې تعلمني مما علمت رشدا چې خیب ما تا د هغه علم نه چې درکړی شوی دی تا ته تعلمني چې خیب ما تا تعلیم برا کوي ما ته مما د هغه څه نه علمت چې تا ښودلی شوي دي او رشدا د هدایت او د کامیابۍ خبرې. قال انك لن تستطيع معي صبرا اویلو خضر علیہ السلام یقینا تو طاقت نه لرې زما سره د صبر کولو. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا